کړې ده چې یو څوک مسجد ته راشي او جمع ولاړی او اخري قاعده باندې ناست وي، کله چې دا تکبیر اوله وکړي نو امام سلام واړی. آیا دغه جمع ونیولی شوه که ونیوه که نه جمع ودنه فوت شوله؟ نو جواب دا دی چې یو خو د جمع ثواب دی. د جمع ثواب خو حاصلېږي په دې صورت کې انسان ته، بلکې په دې صحیح نیت باندې حاصلېږي. لیکن یو د جمع هغه ظاهري حکم دی چې دا به د جمع غوندې لمونځ کوي که نه، نو جمع نیولی کېږي دا په نیولو د یو رکعت باندې. ادراک د مانځه په ادراک د رکعت کېږي او ادراک د رکعت په ادراک د رکوع کېږي. نو په لحاظه ته به یو جمع کې جزء حسابېږي چې کم از کم تا یو رکعت نیولی او رکعت نیولی کېږي کم از کم په رکوع باندې. کله چې رکوع دنه لاړله تا نه بس مونځ لاړ، ته به خپل مونځ کې مستقلا اگر که اجر او ثواب به درکولی کېږي، بلکې اجر خو هغه چا ته میلاویږي چې د جمع په نیت باندې را روان دی، لیکن جمع ترې نه شوې ده، په دې صحیح نیت باندې به هغې ته د جمع مونځ د اجر ورکولی شي، لیکن ظاهرا د هغې د جمع حکم نه دی. نو دغه انسان چې د اخري رکعت رکوع ورنه راړه، د هغې هم ظاهرا د جمع حکم نه دی، بلکې د حکم د ځان ته مونځ کوونکی دی. اوس به څه کوي؟ صبر به کوي سلام پورې که نه؟ نو راجحه دا چې سلام پورې به صبر نه کوي، بلکې نبي علیه السلام فرمایلي دي کله چې څوک جومات ته راشي نو فلیصنع کما یصنع الامام، امام چې څنګه کار کوي داسې کار به دام کوي. نو صبر به نه کوي، فورا به دواره په دې کې برخه اخلي او داخلېږي په مانځه کې ورسره. اگر که دې لپاره نه حسابېږي خو دا به د مانځه کې برخه اخلي. السلام علیکم.